دعاونه او نیکی هیلې. یو ځل بیا په آنلاین لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست ویم. په دې هیله چې په خپل ورځني چارو کې خوښ او بریالي اوسئ. یو ځل بیا د انګلیسي ژبې 26 تورو په روانه لړۍ کې زموږ د نننۍ ورځې ویډیو د ال او همدارنګه د ام توري په اوازونو او ساکنوالی باندې دی. په دې هیله چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل درسره د نن ورځې درس باندې پیل اخلو. نن زموږ موضوع د ال توری دی. راځو لومړی د ال توري اواز باندې غږیږو. په انګلیسي کې د ال توري عموما د ل یا د لام اواز ورکوي. یعنی په دې معنا چې هر کله موږ د ال توري استعمال کو اواز به ل اوسي. مثال په لاندې لغتونو کې په ډېر ښه ډول سره معلومیږي لکه لاین لاین. بل مثال مو سره ټال ټال او همدارنګه کلر کلر کلر. یعنی په دغه لغتونو کې چې ال توري موږ استعمال کړي دي د دوی اواز عموما ل یا لام ته ورته دي. د ال توري یو ډیر مشهوره ساکنوالی قاعده یا هم قانون هم لري او هغه په دې ډول letter L is not pronounced when it comes after A. په دې معنا هر کله چې د ال توري یعنی په لغاتو کې د ال توري د ا توري څخه وروسته استعمال شي نو تقریبا په اکثرو ځایونو کې د ال توري خپل اواز له منځه ورکوي یا ال توري خپل اواز نه افاده کوي. یعنی هر کله چې په یو لغت کې د ا څخه وروسته یعنی د ا څخه وروسته ال توري واقع شي نو د ال توري به خپل اواز له منځه ورکوي یا په ساده اصطلاح سره به نه به یې تلفظوو. لاندې که مثالونو ته وګورو دلته د ا څخه وروسته موږ سره ال توري واقع شوی دی لهذا ال خپل اواز له منځه ورکړی دی. د دې پر ځای چې حالف ووایو هاف هاف ویل کېږي. ورپسې مثال کې بیا هم د ا څخه وروسته ال توري استعمال شوی دی نو په عین شکل سره د ال توري اواز له منځه ځي. ټاک ټاک که احیانا تاسو ټالک تلفظوئ غلط دی. په دریم لغت کې بیا هم د ال توري څخه وروسته د ا په دریم لغت کې بیا هم د ا توري څخه وروسته ال توري راغلی دی لهذا د ال توري خپل اواز له منځه ورکوي. واک واک والک نه ویل. خلاصه دا شوه که چېرته د ا توري څخه وروسته په لغاتو کې د ال توري واقع شي د ال توري خپل اواز له منځه ورکوي. په عین شکل سره یو څه استثنایي لغتونه هم شته. ځینې لغتونو کې د ال توري په استثنایي ډول سره اواز له منځه ورکوي. یو څه مشهوري په لاندې ډول سره دي. وډ وډ دا ولډ نه تلفظي وډ. ورپسې لغت کې شډ شډ شولډ نه ویل کېږي او په دریم لغت کې کوډ کوډ. نو دا درې واړه کوم چې په انګلیسي ګرامر کې موډل اکسیلري ورب بلل کېږي په دې هر یو کې د ال توري ساکن دی یا هم د ال توري خپل غږ نه افاده کوي. وډ شډ په عین شکل سره په دغه لاندې دوه لغتو کې هم د ال توري خپل اواز له منځه وړي. یوک یوک فوک فوک. نو یالک یا فولک نه ویل کېږي. دغه لغتو کې د ال توري اواز له منځه ځي. راځو د ام توری. په انګلیسي کې د ام توری عموما د یا د میم اواز ورکوي. د مثال په ډول سره مون مون یا کام کام او ورپسې میټ میټ. نو د ام توری په انګلیسي کې په ډېر ساده ډول سره د میم اواز ورکوي. په انګلیسي کې ام د میم اواز ورکوي اواز ورکوي. او یو بل خوش خبرې دا ده چې په انګلیسي کې د ام توري کوم ځانګړی یا خاص د ساکنوالی قاعده یا قانون نه لري. نو هر ځای کې چې که تاسې ام توري استعمال کړئ یا استعمال شوی اوسي کوشش وکړئ د ام توري تلفظوئ. دا اوس زموږ د نن ورځې لنډه ویډیو د ال او همدارنګه د ام توري اړوند. په دې هیله چې ویډیو به مو تر پایه کتلی اوسئ او یو څه به مو ترې زده کړی اوسئ. تر راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.